بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، راځو نن پر دې بحث کوو چې څنګه وکولای شو جیمیل حساب نوم تغیر کړو. د جیمیل حساب نوم کې ځینې ملګرو پوښتنه کړې وه چې موږ غواړو د جیمیل د حساب څخه تخلص ایسته کړو، نو ځینې تغیرات یې غوښتل چې په جیمیل کې راولي چې د جیمیل حساب څنګه تغیر کړو. نو تاسو به لومړی خپل په کمپیوټر کې یو براوزر خلاص کړئ. زه تاسو دا طریقه هم په کمپیوټر کې ښیم هم په موبایل کې ښیم، ځکه چې اوس زیاتره ملګري دا چې درسونه انلاین سوي د موبایل څخه زیاته استفاده کوي. خپل د انلاین د درسو د کتلو لپاره موبایل څخه استفاده زیاته کوي. نو زه هم په کمپیوټر کې درښیم هم په موبایل. په کمپیوټر کې لومړی راځو، په کمپیوټر کې تاسو خپل جیمیل حساب خلاص کړئ. زما سره موجوده مثال ته یو جیمیل حساب دی د احمد علي په نامه. دا حساب خلاصوم. کله چې مې دا حساب خلاص کړئ نو دلته دوې طریقې موجوده دي چې موږ تاسو وکولای شو چې د زموږ د جیمیل حساب په نامه کې تغیر راولو یا تخلص ورڅخه ایسته کړو. لومړی طریقه راځم درښیم. لومړی طریقه دا ده چې موږ تاسو وغواړو چې نامه کې تغیر راولو. نو راځو دلته تاسو دا د ګرارۍ بټن وینئ چې لاندې لیکلي سیټینګ یا موږ تاسو تنظیمات ورته وایو. پر دې باندې کلیک وکړئ. دلته یو پاپ اپ مینیو موږ ته خلاصیږي. پاپ مینیو کې تاسو بیا پر سیټینګز یا تنظیمات باندې کلیک وکړئ. تاسو ته په یو بل صفحه خلاص شي. تاسو په دې صفحه کې راشي پر اکاونټس اند امپورټس باندې کلیک وکړئ. تاسو وینئ چې ماوس چیرې دی؟ اکاونټس اند امپورټس. پر دې باندې کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته په دې ځای کې یو بل مینیو ده چې د سند ایمیل اس په دې کې ګورئ. وینئ زموږ او تاسو د جیمیل ادرس نوم همدا دی او زموږ او تاسو اصلي د جیمیل نوم دا دی. د جیمیل نوم احمد علي دی او د جیمیل ادرس نوم چې دی ahmad.bitcat@gmail.com. د دې په بغل کې یو بل آپشن شته، ایډیټ انفو. نو موږ ایډیټ انفو انتخابو. کله چې پر دې باندې کلیک وکړو تاسو ته یو بل صفحه راخلاص شي. په دې صفحه کې وګورئ وایي تاسو نوم مخکې چې وو احمد علي وو، یور نیم ان ګوګل اکاونټس. دا تاسو د ګوګل د حساب نوم. نو تاسو کولی شئ دا دومره بټنه انتخاب کړئ. کله چې مو دا انتخاب کړئ په دې ځای کې شو کوئ خپل مثال نوم ورکړئ. مثال دلته زما نوم چې دی احمد دی، تخلص مې علي دی. زه راځم خالي احمد نوم ورکوم. خالص د احمد نوم ورکوم. پر سیو چینج باندې کلیک کوم. نو نوم به چی سره راځي؟ ګورئ نوم چی تغیر شو؟ احمد ته تغیر شو. ډیر اسانه. کله چې کوئ راځئ دلته د سند ایمیل اس په دې ځای کې د ایډیټ انفو پر آپشن باندې کلیک کوئ. په دې ځای کې مثال دا کوم نوم چې دی ګوره موږ نوم ورکړئ احمد. بیا هم که چیرې تاسو یو وخت ورته بیرته خپل زوړ نوم راپورته کړئ، بیرته خاب کړئ، سیو چینجز باندې کلیک وکړئ. تاسو احمد علي نوم چې سي بیرته زوړ نوم درته راپورته سي. بیا هم ایډیټ انفو باندې کلیک کوو. راځو احمد نوم بیا هم چې بل نوم ورکوئ هغه هم ستاسو خوښ دی. زه په دې ځای کې مثال د احمد پر ځای باندې بل نوم ورکوم، ولي ورکوم. سیو چینج ګورئ زموږ نوم چې تغیر شو ولي ته. یعنې تاسو کولی شئ په دې ځای کې په ډېره اسانۍ سره هم په نامه کې تغیر راولئ او نوم خو ګورئ مثال موږ نوم چې دی احمد دی او تاسو دا فکر وکړئ چې تخلص چې دی علي دی. فقط انتخاب چې کوي بدل کړئ چې وکړئ بل نوم ورکړئ. په دې ځای کې مثال که مو هر نوم ورکوئ، که مثال احمد خالي ورکوئ ستاسو نوم به تغیر شي. دا خو یوه طریقه وه چې څنګه موږ وکولی شو. بله طریقه دا ده مثال زموږ د جیمیل حساب په کمپیوټر کې موږ کله خلاص کړو تاسو ګورئ په اکاونټ کې زموږ د جیمیل حساب لوګو چې ده پر دې لوګو باندې کلیک وکړئ. تاسو ته یو مینیو راخلاصوي. په دې مینیو کې دا آپشنز په موبایل کې هم ډېر اسانه موږ تاسو کولی شئ پیدا کړو. تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ تاسو به یو بل صفحې ته بوځئ. په دې ځای کې په دا چپه طرف کې اوسنۍ نوی کې به تاسو به پرسونل انفو یعنی شخصي معلومات باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ پر پرسونل انفو باندې کلیک وکړئ ستاسو حقس او ستاسو هر څه چې دي تاسو کولی شئ په حقس کې چې وکړئ تغیر راولئ. کولی شئ چې وکړئ حقس هم په دې ځای کې تغیر کړئ. نو موږ د عکس سره کار نه دی. موږ راځو چې کوو خالي نوم تغیروو. نو تاسو نوم چې وو مخکې احمد علي وو، دا هغه زوړ نوم وو هغه چې موږ تاسو ثبت کړئ هغه خپله ریفریش مو ور نه کړئ. نو په دې خاطر چې دلته رانلئ. دلته ګوره ډېر ښه آپشن دی. زموږ او تاسو د ګوګل اکاونټ مکمل حساب ګوره نوم چې وو احمد او لاس نیم چې دی علي دی. نو زه اوس لاس نیمز نه غورځوم، فقط چې کوم احمد غواړم. راځم پر سیو چینج باندې کلیک کوم چې څو معلومات ثبت شول.
نو اوس که موږ او تاسو راسو صفحه بیا هم چې کو ریفریش کو د صفحې د ریفریش کولو یا د تازه کولو وروسته تاسو وینئ چې راغلی احمد راغلی. موږ تاسو د جیمیل اکاونټ نوم چې راوښتی احمد ته واوښتی. بیا هم د هغې صفحې څخه بېرته راځو موږ ته د جیمیل حساب اوس حساب نوم اوښتی دی که نه دی اوښتی. راځو ګورو احمد علي تر اوسه پورې نه دی اوښتی ځکه چې په دې دا صفحه تازه سوې یا ریفریش سوې نه ده. دا کومه د ګوګل اکاونټ باندې چې موږ مخکې ولاړو دا مو چې کړل دا مو ریفریش کړل په دې ځای کې د احمد نوم چې کې راپورته کوي. نو بیا هم موږ راځو دا صفحه د دې بټن په کښېکاږلو سره ریفریش یا تازه کوو چې زموږ د جیمیل حساب صفحه به چې سي تازه به سي. اوس تاسو وګورئ نوم چې شوی دی تغیر شوی دی. نو دا په کمپیوټر کې طریقه وله. کوم نوم چې دی د دې نامه په تغیر راوستلو کې یا نوم کوچنی کول یا تخلص یا نوم ورسته کول دا تقریبا اسانه دی. نو راځو اوس پر دې باندې بحث کوو چې څنګه وکولای شو دا نوم تغیر کړو. د دې نامه د تغیر لپاره موږ راځو لومړی ستاسو د جیمیل حساب چې دی ستاسو د ګوګل د اکاونټ سره تړلی دی. نو که تاسو په موبایل کې پلی سټور خلاص تاسو کولی شئ د پلی سټور لارې هم تغیر هلته خپل حساب منیج اکاونټ باندې کلیک کوئ. منیج اکاونټ تاسو ګوګل اکاونټ ته بیایي تاسو ډېر په اسانۍ وکولی شئ خپل حساب کې تغیر راولي. او یا هم که چیرې مثال غواړئ د کروم یا د ګوګل د لارې هم ستاسو اکاونټ یا ستاسو جیمیل په کروم یا په ګوګل کې خلاص وي تاسو په خپل عکس یا ایکن باندې کلیک کوئ سفر اخلاصي هلته هم تاسو کولی شئ خپل نوم تغیر کړئ. نو او یا هم کولی شئ خپل د جیمیل د لارې هم بیا هم د جیمیل اکاونټ پر لوګو یا پر عکس باندې تغیر وکړئ. هم تاسو کولی شئ وکړئ د منیج اکاونټ لارې بیا هم تاسو ګوګل اکاونټ ته بیایي هم تاسو کولی شئ وکړئ بیا هم نوم تغیر کړئ. په ډېرې بښنې سره ملګرو دا ټول لارې په دې ترشا یم چې د یو مشکل دپاره مثال دا ټول لارې شته. که یو چا موبایل کې مثال ګوګل اکاونټ کې دا مشخصات نه وي تاسو کولی شئ د پلی سټور څخه او که یا هم نه وي تاسو کولی شئ د کروم د لارې په کروم کې ستاسو اکاونټ خلاص وي هغه به مې نو راځو موږ د جیمیل د لارې دا چې د جیمیل موږ د جیمیل په نامه کې تغیر راولو. راځو د ما تاسو ته یو امتحاني ایمیل خلاص کړی دی پر دې باندې کار کوو نوم یې تغیر کوو. تاسو وینئ چې زموږ او تاسو ایمیل نوم اصلي چې دی نوم یې دغه د سر نوم دی بیټکایټ هلمند. موږ په دا بیټکایټ هلمند نامه کې تغیر راولو یا هم د هلمند تاسو فکر وکړئ چې تخلص دی تخلص نیسته کوو یا هم چې کوو که په نامه کې تغیر راولو هم موږ کولی شو تغیر راولو. نو راځو اول تاسو کوشش وکړئ چې پر منیج اکاونټ باندې کلیک وکړئ. کله چې منیج اکاونټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته یو بله صفحه راخلاصوي. په دې ځای کې به تاسو راسئ پر پرسنل انفو به کلیک وکړئ. کله چې مو پر پرسنل انفو باندې کلیک وکړئ تاسو ته یو بله صفحه راخلاصېږي. دلته به تاسو راسئ اخر کې یو د ګو ټو اباوټ می پر بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر دې بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به یو صفحه راخلاصي. ګوره تاسو وینئ په دې ځای کې به تاسو خپل نوم هغه کوم نوم چې دی هغه نوم به درته معلوم شي نوم او تخلص دواړه. په دې ځای کې تاسو پر چیش باندې کلیک وکړئ پر چینجز مثال ته خپل چې پر هغه نامه باندې کلیک وکړئ. پر نامه چې مو کلیک وکړئ تاسو ته په دویمې صفحه تاسو به دغه نامه په ګوګل کې که په انګلیش د قلم نښه ده د قلم نښه په دې معنا چې تغیر پکې راوستل تاسو به په هغه قلم باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به دا صفحه راخلاص یعنې ګوره ستاسو په نامه کې فرست نیم لاس نیم دی. اوس تاسو غواړئ چې که تغیر پکې راولئ نو تاسو پر هر یو چې تغیر راولئ پر هغه باندې کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړئ تاسو کولی شئ دا نوم چې وکړئ دا نوم په مکمل ډول باندې خراب کړئ او پر ځای بل نوم ورکړئ هغه چې ستاسو خوښ وي. اوس موږ داسې کوو چې خپل اصلي نوم نه خرابوو راځو فقط چې کوو تخلص یې خرابوو. راځو پر سیو باندې کلیک کوو. کله چې مو پر سیو باندې کلیک وکړئ تاسو ګورئ د بیټکایټ په څنګ کې هلمند ولاړې خالي بیټکایټ پاتې شو او تاسو کولی شئ بیټکایټ کې بیا چې وکړئ تغیر. نو ستاسو نوم به په څه ډول باندې نور ته وښودل شي. تاسو وینئ ډسپلی نیمز اس نو ستاسو نوم به په دې ډول چې وشي نورو ملګرو یا بل چاته چې کوم څوک ستاسو ایمیل کې یا هم تاسو ایمیل حساب ویني هغه به دغه نوم وویني.
نور د جیمیل ادرس په نامه کې تغیر نه راځي، فقط د جیمیل په نامه کې تغیر راځي. زموږ تاسو مطلب هم چې دی د جیمیل د نوم تغیرول دی. ملګرتیا چې پر مخ راغلی بیا هم درته وایم وګورئ زموږ او تاسو اصلي جیمیل کې تغیر نه راځي چې بیا په دې ځای کې غلط نه سي. وګورئ زموږ او تاسو جیمیل ادرس چې دی بیا هم په هغه نامه دی. دا باید په ډیر موږ امکان لرو چې ځینې ډاټا د لاسه ورکړو. زموږ تاسو وکړه خالص مو په نامه کې تغیر راوستئ. نو اوس زموږ او تاسو د جیمیل د حساب نوم تغیر وکړئ. وګورئ چې خالي چیز ته تغیر کوي. ملګرو تاسو داسې مخکې ګوره په دې ځای کې زموږ نوم په مکمل ډول تخلص مستره اوس تخلص لاړې خالي نوم رالی. نو موږ د دې سره موږ سټرجیر منیج اکاونټ ته بیا هم راسو. وګورئ زموږ تاسو نوم تغیر کړی دی. نور نوم صحیح دی. نامه ګوره مخکې بیټکایټ هلمند خو اوس خالي بیټکایټ پاتې دی. مننه ملګرو چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. دا و زموږ د نن ورځې موضوع چې څنګه کولی شو د ګوګل اکاونټ یا جیمیل حساب نوم تغیر کړو یا تخلص ورڅخه اخیسته کړو یا په نوم کې تغیر راولو. مننه. السلام علیکم. تر بیا ښه چارې.